بنیاد د قربانی چې دی هغه د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دو زامن د یو نامه و حابیل او د یو نامه و قابیل. د دې دواړو منځ کې اختلاف راغلی او په یو خبره باندې. خبره دا وه چې د ابراهیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد بچ کېدن هغه به یو زوی او یو لور کېده. نو کم زوی او لور به چې یو ځای وشو نو د بل بچ وشو جوړه نو هغې او دی به خپل منځ کې بیا بدل کول. کم رور سره به چې خور شوې وه نو هغه بل رور سره به چې کومه خور شوې وه په هغې به سره بدل وکړو. قابیل او حابیل دی سره هم دوه خویندې شوې وې. قابیل ته چې څه وخت کې حابیل ویلی چې راځه کنه چې بدل وکړو، هغه ورته ووایي چې زه تا سره بدل پې نه کوم، ته خپله خور په خپله په نکاح واله او زه به خپله خور په خپله والم. نو هغه ورته ووایي چې دا خو جایز نه دي. هغه وی چې هر څه چې کیږي خو زه بدل کولو ته تا سره تیار نه. مورخین وایي چې قابیل ډېر تنګ کړو نو د اراده دا وکړه چې راشه دارور مړکا چې د غم اخلاص شي. بیا د دوی منځ کې یو مصالحت وشو چې داسې چل به وکړو چې دواړه به قرباني وکړو. تبم څه خیرات یو څه د دې غره د پاسه به کېدې او زه به هم کېدم. د هغه وخت قانون دا و چې څوک به په حق و، نو د هغه قرباني به آسمان ته یوړی شوه او څوک به چې په ناحقه و نو د هغه قرباني به پرېښودی شو. حابیل چې دی هغه ګډوره یوړو د غره د پاسه یې ودرولو او قابیل بل څه شی یوړو هغه یې د غره د پاسه کېښو. علما وایي چې د قابیل قربانی په ځای پرېښودی شو او د حابیل ګډوری چې دی هغه اسمان ته وخېجولی شو. او دغه ګډوری نیغ جنت ته بوتلی شو. قرآن کریم کی راضی چھے اذ قربا قربانا
فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اے پیغمبر یاد کا آغا وقت چې د آدم علیہ السلام دو زامنو قربانی وکړه، فتقبل من احدهما د یو قربانی قبول شوا، ولم يتقبل من الاخر او د بل قبول نشو. نو الله فرمایل چې امدارنګ الله قربانی قبلی د چا؟ د متقیانو. چې دا ثالثی هم قابل بیلو دا، نو بیا اراده وکړه د حابیل د قتل. اوس چل نه ورځي چې دا سړی سړی وجني څنګه. شیطان لعین یو مرغی راونیوه او د دې قابیل په مخ کې الاله کړه، د ورته کته. مطلب داو چې ته دم د خپل رور داسې حلال کا. نو قابیل هم چاړه راواغستا او د دې رور په مرای باندې کې خوا ولاله. چې حلال کړو بیا په صادر کې واچولو، شاته به ګرځولو، په دې نه پوهېدو چې دا مړی څوک څنګه خخیوس. نو الله پاک ورته چل خی. شپږ میاشتې دارور پندوکی کې شاته ګرځولو چې اوس دې سره حکم څه. نو الله فرمای فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله کارغر اولېګلو او یو مړه مرغی راواغستاو د دې قابیل په مخ کې، هغه په دې خپله مخوکه باندې ځمکه وکنستا او دا مرغی پکې کېښوه او په مخوکه بیا پې د پاسه خاورې راواړو. ده ویو هوی زبم دا خپل رور داسې خښ کم، دم ولا کنده وکنستاو رور یې پکې کېښوه پې د پاسه خاورې راواړو. علماء محدثین وایي چې دا ګډوره د حابیل چې دا جنت ته بوتلی شو او په جنت کې دا ګډوره پاللی کېده، هلته اوسېدو. سو وخت کې د ابراهیم علیہ السلام د قربانی وخت چې راغی، نو ابراهیم علیہ السلام حیرانو چې زه چې زوی حلالوم نو زما زوی به حلالېدو ته غاړه کېږدي او ککې به نه دي. زوی نه چې تپوس وکړو نو زوی ورته وی چې قال یا ابت افعل ما تؤمر.
پلاره چې درته سویلی شوي دي کنه زر هغه کار وکړه. تا ته دا ویلي شوي دي چې زوی دې حلال کا، نو افعل ما تؤمر، چې دا ته درته ویلي شوي دي فورا یې کوه. و ته به څه کوې؟ ته به څه وایې؟ وی پلاره زه ستجدنی انشاء الله من الصابرین، زر دې چې ما به بیا مومې د خپلې چړې لاندې صبر کوونکې، ما به حلالې او زه به غږم نه کوم. چې څه وخت کې منا کې مذبح ته بوتلو، پلار او زوی ودرېده دواړه. اوس قرآن کریم هغه منظر بیانوي چې فلما اسلما وتله للجبين، فلما اسلما ارکل چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم تا غاړه کې خوا، دا ډېر ګران کار. نو فلما اسلما وتله للجبين، فلما اسلما ارکل چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم تمرای کې خوا، دا ډېر ګران کار. زوی حلالول پلار ورته گردن کې خو چې زوی حلالولو حکم شوی دی زه به حلالوم. د ځان د حلالولو پیش کولو حکم د 14 کالو ماشوم هغه ورته گردن کې خو او ځان یې پیش کو حلالولو ته چې خدای ویلی چې د حلال که نو ما حلال که. فلما اسلما وتله للجبين، ارکل چې پلار او زوی دواړو د خدای حکم ته گردن نهاد شو، وتله للجبين، او بیاي زوی د دې سټنا او د خپو نه ورنیو او په دې ځمکه یې راواچول. وتله للجبين، جبین دې ځای ته وایي، په دې سر یې داسې راواچول. خدای قسم چې زه د ګډوري یا د میخې او غویر اچولو تم نشم ټینګېدی. عزیزانو عرض داو چې د ده په مرۍ چاړه کېښوه، هغه ګډوری چې کوم حابیل قربانی قبوله شوې وه هغه جبریل راوستو د جنت نه او د ده په خپو کې واچولو، هغه حلال شو. اسماعیل علیہ السلام اتنا بچ کو. ابراہیم علیہ السلام چې سترګې پرانیستې نو زوی ولاړ دی او ګډور اعلان دی حلال پروت دی.
غصه ورله چې دا ولی ما خزوی لالولو. الله فرمائی چې دغه وخت کې ورته ما आवाज وکړو چې ونادیناه ان یا ابراهیم، ما ورته आवाज وکړو چې ابراهیم علیہ السلام وسکی گما قد صدقت الرؤيا، تا خپل خوب رښتینی نه. صحیح روایت حافظ ابن حجر چې کوم لیکلی دی هغه دا دی چې دا ګډوره امتحان د پاره راغلی و د ابراهیم علیه السلام د زوی، خو چې امتحان پې وشو واپس بیا جنت ته لاړو. واخر دعوانا